د کینسر مریضه وږمه چې لسګونه کلونه یې پښتو سندرې وویلې نن سبا د ژوند په کوم موړ ولاړه ده. هغه ولې ژاړي او د پښتنو نه څه غواړي؟ د هغې د ژوند له درده ډکې خبرې همدلته وګورئ. قدرمنو، وږمه د پښتو هغه مشهوره سندرغاړې ده چې د هیڅ تعارف محتاجه نه ده، ځکه چې یو وخت کې د پښتو په موسیقۍ کې د وږمې او نازیه اقبال ډېر لوی نوم او د دوی نومونه به ډېر په زور او شور سره چلیدل. نو ځکه وایم چې دا خلک به هر څوک پیژنئ. هغې اوس BBC سره یو نوی ویډیو کې او یو انټرویو کې ویلي دي چې د ډیرو سختو سره مخ یم، ځکه چې د کرۍ په کور کې اوسېږم او نن سبا روزګار هم نشته او زه د یو داسې موذي بیمارۍ او مرض سره لاس او ګریوان یم چې د کینسر مرض دی او غواړم چې څوک مالدار سړی زما مدد وکړي او زه بیرته روغه جوړه شم، یعنې زما علاج وکړي. هغه وایي چې موږ ته خلک د ډمانو په نظر ګوري، موږ ته سپک ګوري. وږمه دا هم وایي چې یوه لور مې ده او نور مې 4 زامن دي او یو مې معذوره اولاد و چې هغه مړ شو، یعنې اوس مهال یې ټول 5 بچي دي. او دا هم وایي چې کارونه نشته، پخوا د کیسټو دور و، پیسې به مې ډېرې ګټلې، خپل وخت مو ښه تېرېدو ځکه چې خپل کور او هر څه راسره و، خو مرضونو رانه هر څه یوړل، پردي کور کې کېنولم او اوس ژوند ډېر تنګ دی. خو وږمې اوس مهال په یو بل انټرویو کې ویلي دي چې اوس مې حالات لږ ښه دي او علاج مې شروع دی او دا غوښتنه یې هم کړې ده چې که یو څوک په ما مهربانه شي او ما عمرې له بوځي نو ښه خبره به وي، ځکه چې دغه زما ډېر ارمان دی. هغه وایي چې الله دې یو داسې څوک را پیدا کړي چې ما سره مرسته وکړي او الله پاک ما له روغ صحت راکړي او زه د خپلو بچو خوشحالۍ ووینم. دا وې هغه خبرې چې وږمې د خپل ژوند په باره کې شریکې کړې وې او نوې انټرویو کې یې کړې وې. خو اوس هغه لږه ښه ده، یوټیوب چینل یې هم جوړ کړی دی چې په هغې باندې هم کار کوي او غواړي چې د دې لارې نه هم پیسې وګټي. دا ویډیو او انټرویو معلومات تر همدې ځایه وو. که غواړئ په آینده کې له هر قسم معلوماتو خبر وساتل شئ نو زموږ چینل پښتو پوسټ در سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.